ډیر ښایسته حدیث دی، تاسې یو مخې ته بیانوم، تاسې ضرور دا سره واورئ او مخ ته یې ضرور د سره شیر کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم څوک قرآن تلاوت کوي، قرآن ته ګوري، د قرآن تلاوت کوي، که چیرې د دې کس مور او پلار وفات سوي وي او په هغه باندې د قبر عذاب شروع وي، چې کله د قرآن تلاوت شروع کړي، قرآن ته وګوري او د دې تلاوت په برکت سره الله رب العزت د ده د بابا او د ادې په قبر کې چې کوم پر دوی باندې عذاب دی، الله دوی څخه د عذاب پورته کوي، عذاب جنې ختموي. څومره ښایسته حدیث دی. یعنی که غواړې چې ستا د مور پلار څخه د قبر عذاب لرې سي، نو د قرآن تلاوت کوه په مور پلار پسې، د قرآن تلاوت کوه. دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بیا چې کوم څوک قرآن په یاد باندې وایي، یعنی قرآن مخې ته نه یې پروت، قرآن وایي، رسول الله فرمایي د دې لپاره 1000 درجې دي، 1000 نیکیانې دي. او کوم څوک چې قرآن مخې ته بیشتی وي، د قرآن تلاوت په قرآن شریف کې کوي، رسول الله فرمایي د دې لپاره 2000 درجې دي، 2000 نیکیانې دي. نو یو خو دا دی چې د قرآن تلاوت باید شروع کړو، او بل دا دی چې د قرآن زده کړه په خپلو بچانو باندې شروع کړو، چې کله بیا ما او تا وفات سو، زما او ستا بچان، زما او ستا اولاد په ما او تا پسې د قرآن یو تلاوت کوي چې ما او تا بیا د قبر د عذاب څخه محفوظه یو. نو کوم څوک چې غواړي چې د قرآن تلاوت زده کړي په خپلو بچانو باندې، هغه دې موږ سره رابطه وکړي، موږ ستاسې خدمت کې حاضر یو.